کلکش څنګه چې تا ته حکم کړی شوی دی استقامت اختیار کتم ومن تاب معاک او هغه څوک چې هغه ستا ملګري دي راګرځي ستا سره. دویمه خبره به په هغې کې ولا تطغوا سرکشي مه کوئ، طغیان مه کوئ، د حد شرعي نه تجاوز مه کوئ. او دریمه خبره به ولا ترکنو دا نهي وه، یو ولا تطغوا نهي وه، یو دا ولا ترکنو الی الذین ظلموا ظالمانو خلکو سره میلان مه کوه او د هغې خلکو رکنیت مې اختیاروه کوم چې دغه طغیان کوي، ورنه هغې خو به ورته ځي خو ستا به هم ځای ورشي. څلورم خبره د هغه پنځو خبرو نه امر واقم الصلاة د مانځه پابندي کوه، ځکه چې دایي د حق خبرې دعوت کې نو ته به د مانځه هم پابند دی. دا نه چې دعوت کې خلکو ته او خپله مونځ نه کې داسې به نه کې. او پنځمه خبره مونږ ویلې وه 115 کې واصبر امرو صبر کوه. د دین د دعوت په لار کې ډېر تکلیفونه مشکلات راځي نو ته به په دې باندې صبر کې. اوس د دې 116 آیات نه دا زجر ورکوي په ترک د نهي عن المنکر والو ته. دا کم خلکو چې دا فریضه پرېښې ده رد د منکر نه کوي، د هغې مخې ته یو ګناه و منکر کېږي دوی پې چپ دي نو دې خلکو له رټنه په دې آیات کې ورکوي. ربط یې مخکې سره دا دی چې مخکې وګوره آیاتونو کې د دعوت ترغیب او اصول د کامیابۍ ذکر شو. نو اوس وایي کم خلک چې دغه اصول نه اپناوي او دعوت په دغه طریقه نه کوي نو دې له زجر ورکوي. وګورئ فلولا کان من القرون پس ولی نو دغه پیړو نه یعنی قومونو نه من قبلکم چې هغه ستاسو نه پخوا اولو بقیة هغه خاوندان د عقل پوهې والا عقل والا خلک ینهاونه چې دا خلک یې منې کړی وي عن الفساد فی الارض د فساد نه په ځمکه کې. الله وی د پخوانو قومونو کې داسې پوه خلک نو چې هغې د دې منکر نه دا خلک منع کړی وي. دا دوی چې کم فساد کو په ځمکه کې شرک یې کو بغاوت یې کو ګناهونه یې کول ځکه خو پې عذابونه رالل په دې عادیانو سمودیانو قوم فرعون قوم د شعیب علیه السلام قوم د نوح علیه السلام په دې کې وي داسې پوه خلک نو چې هغې خلک یې منع کړی وي د څه نه د فساد ته. وی الا قلیلا لیکن لگ ممن دا غچانا انجاینا منهم چې نجات ورکړو موږ هغوی ته. لږ خلک وو چې هغې رد د منکر وکړو نو هغه خلک الله بچم کړل. نو ګوره کومو خلکو چې په منکر باندې رد کړی دی دا الله بچ کړی دي او دا الله دا عذاب د محفوظ ساتلی دي. او کومو خلکو چې منکر کړی دی یا چپ پاتې شوي دي دا تباه شوي دي نو همیشه به په منکر رد کې چپ به نه پاتې کېږي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا دو فریضې دي. او د دې مثال د یو پرندې د دوو وزرو دی. کله چې د پرندې یوه وزر کار پرېږدي هغه په یو وزر الوتل نشي کولی. دغسې سایکل د دوه پایې دي چې یو پایې خراب شي نو په یو پایه سایکل چلی نه چلی. نو دعوت کې دا دواړه خبرې به مد نظر ساتي. امر بالمعروف هم کې خلق به نیکو ته رابلې د نیکو حکم به کې خلکو ته خو بل طرف ته منکر نه هم خلک بچ کې او منع کې به رد به کې په منکر باندې. بیا په دې دواړو کې دا رد د منکر چې کوم دی دا اهم فریضه ده، اهمیت د دې ډېر دی. خو نن سبا خلک څه کوي صرف معروفاتو له دعوت ورکوي او رد د منکر ډېر کم خلک کوي. دا ولی دا مشکل کار دی.
په دې دواړو کې چې کوم مشکله فریضه ده هغه رد منکر دی. نو قرآن کریم کې چې کوم عذابونه راغلي دي په خلکو باندې او تذکرې راغلي دي هغه په دې راغلي چې دوی رد منکر هغه فریضه پرېښې وه ځکه پې عذابونه رالل. او دا دونه مشکل کار دی چې اویس قرنی رحمه الله وی ان امر بالمعروف نهی عن المنکر لا یدع للمرء صدیقا. وی دا امر بالمعروف کول نهی عن المنکر کول یعنی خلق نیکو ترا بلل د بدون منی کول د خلکو غلطی دا چې کوم کوي ظلم کوي ناروا کوي ګناه کوي هغه باندې رد کول. وی دا د سړی ملګری نه پریدي ځکه چې ستا ملګری وي او هغه غلط کار کوي او ته منې کې نو تاسو سره ملګرتیا پریدي تعالی توس مولا شو موږ ته خبرې کې وذالک موږ سره مکه نه ته خو مولای ته خو سخت خبرې کې او سخت مسلې کې باندې ځان لو ګوري او تعلق تاسو سره ختم کی. نو دا ډېره مشکله فریضه ده. معاشره کې ستا ملګری به کمیږي خدا دا چې دا سنت د انبیو دي ټولو پیغمبرانو دا فریضه انجام کړې ده. نو ته به هم کې الله به تا سره مدد کوي. ښه نو الله وی په دې کې داسې خلک نو عقل والا چې خلک یې منې کړی وي د دې فساد نه سلک خلک و چې هغه مونږ بچ کړل. او واتبع الذین ظلموا تابعداري کړې وای کسانو چې ظلم یې کړو ما اداغ مال یعنی مینې داغ مال او ترفو فی چې دوی مسکړی شو پاغي کې او داغ سیس چې دوی مسکړی شو پاغي کې وکانو مجرمین او دوی جرم کوونکی. دا وجه خیدا ولې دی رد منکر نه کو او دا کفر شرک کو او د خلکو بد ته بد نه وي پیدا دوی دنیا لیونی کړو ته دنیا مینا هغه धोखा کړو. د مال او د دنیا د مینه داسې یو مینه ده چې دا سړی نه ډېر اهم کارونه غټ غټ کارونه پاتې او بیا د دین معامله کې شیطان دون وسوسې سړی ته واچي د دنیا پرسته چالکه پیسې نه غټې دا بسکه او بیا لالچ روز پروز ولا ورکی لکه ګټه حلال رزق خدا نه چې ته 24 غنټه وته کارو ته پکې مونږ نه کې ته پکې قران نه وې ته پکې یو غنټه د الله دین لا قران نه شوخ کړي نو دا بیا ستاده پر ډېر ته نقصان خبره ده. حلال ذریعہ روزگار ګټه خو دین لپاره وخم ورکوا نو ستا روزه کې به برکت می او ستا کار هر څه ټیک رواني. نو بعضی خلک دنیا او مال دومره لیونی کړي چې مستمول ټیم نه ملاوي. د موز وخت په دې بخپل دکانداري کې مشغولي د موز وخت په دې بخپل اغه لالچ کې اختی قران لا درس لا یو نیمه غنټه استینش ته دومره ځانې مصروف کړي او مشغوله کړي. اوس دا دنیا مذمومه دنیا ده او بدتر دنیا ده. نو دا دوی چې رد منکر نه کاو دا غټه وجه دا واخه چې دوی د دنیا په عيش او آرام کې مبتلا شو دي په روانو او لګیدل هغه سان چې ظلم کړو ما مين دا غمال پسې او ترفو فی چې دی مسکړی شو باغی کې وکانو مجرمین او دیو جرم کوونکی او دا سړی نه بیا جرمونم کوي کنه دا دنیا نه دا پتا جرم کوي ځکه چې مال د سړی نو تبا یاشي کې چایشي کې بس یو جرم کې وګی رفتاری بس دا مال غړ د فساد جوړ دی چې کله تر دین نه خبر د دې استعمال طریقم تعالی نه درسي ته الله او رسول په لار کې ته لګې نه او پایا شو لګې نو اخر کې ریږي با وما كان ربك او ندي استرب له لکل قرا چې هلاکی کلو والا ول رب ظلم په وجد ظلم د دوی واهلها مصلحون او چر دې هغه سیدون کې هغه اصلاح کوونکی دا تخویف دنیاوی دی سوک چې رد منکر نه کوي. سوال دا چې رد منکر والا کله موجودی نو عذاب الهی الله نه راولي دا فائدہ خي دا رد منکر چې کله په یو قوم کې په قبیله کې خلق موجودی او غیر رد منکر کوي نو دسی خلکو باندې الله رب العزت
عذابونه نه راولي. ولې دي کې هغه اصلاح کوونکي خلک موجود دي، ای لګیا دي رد منکر کوي، نو د هغې په وجه په ټول کلي عذاب نه راځي. خو که په کلي کې یوم رد منکر والا نو بیا په ټولو عذاب راځي. نو ګوره الله هاي خلکو باندې عذاب نه راولي، استحصالي عذاب دی نه مراد. استحصالي عذاب دی ته وایي چې په ټول کلي باندې عذاب راشي، په ټول قوم عذاب راشي. لکه پخوا به استحصالي عذابونه راتله، لکه قوم عاد، ثمود، قوم نوح باندې استحصالي عذابونه راغلي وو، د هغې ټول قوم ختمو به. زمونږ امت دپاره نبی علیہ السلام خصوصي دعاګانې کړي دي. نو دلته استحصالي عذاب په ټول امت خو نه راځي، خو دومره ده چې ځای په ځای یو عذاب راځي. تاسو ګورئ کله یو ځای کې کله بل ځای کې یو عذابي بس. نو دا یو د یو ځای کې داسې خال خالي ښه که نه. نو کچر وما کان ربک او نه دې ستا رب لیهلک القرى چې هلاک کړي دا کلیوالو لره بظلم په وجه د ظلم د دوی، واهلها مسلمون او په داسې حال کې چې دوی اوسېدونکي اصلاح کوونکي. اصلاح کوونکو نه مراد رد منکر کوونکي چې دا پکې موجود نو عذاب به نه راځي. ولو شاء ربک که چېرته خوښه وي ستا رب ته لجعل الناس امة واحدة نو خامخا ګرځولې به دا خلک ډله یوه په توحید باندې، ولا یزالون مختلفین او همیشه به دوی اختلاف کوونکي. ګوره الله وایي ما ته څه ګرانه نه ده، د مصلحینو دا کار بغیر د مشیت د الله نه فایده نه ورکوي. الله که غوښتلی که نه دا ټول خلک به مسلمان کړی وي په زوره، بس ټولو به ایمان راوړی وي. خو نه، د زور ایمان مقصود نه دی، دا قانون نه دی. لکه پتا چې په زوره څوک کار کوي ستا زړه یې کونی، ستا زړه نی ته غوسه الټا کار خرابې. نو ایمان دا خو په الله راوړل دا خو د زړه کار دی چې دا څو پورې تا زړه سره منلی نی نو ستا ایمان نه دی. او دې د وجې نه په زوره څوک مسلمانولی نشي. الله وایي دا ما ته خوښه او ټول به یو مسلمان کړي په زوره، پته مې چې شا به د عذاب د باندې درلېږم. نو د یارې به ټول ایمان راوړو، خدا و چې زړه نه به نور راوړې، منافقان به د ایمان دا په زړه سره به راوړی. الله وایي ما داسې کولی شو، خو نه، خو قانون دا دی چې همیشه به اختلاف کوونکي موجودي، حق او د باطل د کشمکش دا به جاری وي. خاطر د آیات نه معلومه شوه. او مختلفین د امتحان دی، ای مختلفین فی التوحید مفسرین وایي دی به په توحید کې اختلاف کوي. او اختلاف نه مراد د باطل پرستو اختلاف دی. نو ګوره دنیا کې دوه خلک به موجودي ښه، یو حق سره ملګری کېږي، بل به باطل سره، او دا تر قیامت پورې به دا کشمکش جاری وي، دا سو ختمولی نشي. حدیث کې راځي کنه نبی علیہ السلام وایي بنی اسرائیلو کې 22 فرقې جوړې شوې، او زما امت کې نبی علیہ السلام وایي 23 ډلې به جوړېږي، یوه ډله به ناجي وي او دا نور ټولې به جهنم ته ځي. هغه څوک دي ما انا علیه و اصحابي، څوک چې زما او زما د صحابو په نقش او قدم او په لار را رواني، دا ناجي ډله ده. قرآن او سنت یې په لاس کې نیولي، دا به بچ کېږي. اوس دا که هر ډله کې په هر جماعت کې، دا یو جماعت ته مراد نه دی، بچا چې قرآن او سنت را ټینګ کړی دی، حق یې را ټینګ کړی دی، حق سره ولاړ دی، نو دی به الله بچ کړي، دا به ناجي ډلې. او دا نور اختلاف کوونکي به دی به جهنم ته ځي. الا من رحم ربک، لیکن هغه څوک چې رحم پیو کړي ستا رب، نو هغه به جهنم ته نه ځي. ستا رب په چا باندې رحم وکړي. رحم نه مراد دلته توفیق دی، چې توفیق ولا ورکړي نو هغه بیا حق سره ملګری شي. ولذالک خلقهم، اور دې لپاره دوی پیدا کړي دي. لذالک یا خو امتحان ته اشاره ده، امتحان د حق او باطل د کشمکش دې لپاره دا خلق پیدا دي. یا لذالک دا ضمیر د رحم راجع دی، رحم ته دا راجع دی او مراد توحید دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي
چې توحید لپاره الله د خلق پیدا کړی دي. سورې زاریات 56 کې دا مضمون براش وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انس او جن الله د خپل توحید لپاره پیدا کړی دي، عبادت لپاره. نو دغه مراد دی د دې توحید لپاره دوی پیدا کړی دي. نو دې سره ملګری کېږي حق سره کنه. او تمت کلمت ربک پوره شوی د خبر د رب ستا چې لاملان جهنم چې خامخا زه بډه کوم جهنم من الجنة والناس اجمعین د پیریانو انسانانو ټولو نه. او چې چا د باطل ملګرتیا وکړه دغه باره کې د اټل فیصله ده چې الله وی دی بز جهنم ته پوزم. انسانانی پیریانی حق پرېخو توحید پرېخو شرک وکړو د حق ملګرتیا پرېخو باطل سره ودرېدل. د دې باره کې دا فیصله ده چې دی به جهنم ته ځي ټول پټوله. وکلا نقص علیک من انباء الرسل. دی آیات کریمه کې اوس چونکه مخکې اختلاف او بیا دفع د عذر مخکې اختلاف ذکر شنو په دې آیات کې دفع د عذر د خلکو بیانې چې یو سړی دی او یې لکه اختلاف موجود دی حق هم شته او باطل. نو دا به څنګه پیژنو چې دا حق دی او دا باطل دی؟ نو الله وی پیغمبران می در لېږلي دي 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیهم السلام مارا لېږلي دي. د امت حق پرست علما دي، د انبیاء وارثان دي، عالمان دي. نو تبا هغې به حق بیانوي، تبا هغې پسې پفالونکې که نه تبا هغې ته ګوري. نو چې کم حق والی هغې سره ودرېږه، کم باطل هغې نه ځان وساته. دا خو الله پیغمبرانو سلسله شروع کړې ده دغه اصلاح دپاره چې ته حق وپېژنې. نو وکلن دا ټول چې نقص علیک مونږ بیانو په تا باندې من انباء الرسل هغه خبرونه د پیغمبرانو. وګوره پیغمبرانو دا واقعیت په دې صورت کې هم ته ووي. نو دې کې تا حق مو پېژندو باطل دې مو پېژندو. حق سو چې پیغمبر کم دعوت د توحید ورکو او کم خلق پیغمبر سره ملګری شو نو نجات ومونته. اوس دا حق پرست خلکو، دا کم خلق چې عذاب کې مبتلا شوګیر شو دا باطل پرستو. او دا واقعات د انبیاء کرام علیهم السلام چې الله بیان کړل نو په دې کې دغه نصیحت او عبرت دی چې ته حق او باطل او پیژنې کړه. نو دا ټول موږ بیانو پتا باندې خبرونه د پیغمبرانو. خپدي واقعات د انبیاء کرام علیهم السلام کې حکمتونه اوس بیانای. پدې کې څه حکمتونه چې الله دا واقع موږ ته په قران کې بار بار بیانای. نو یو حکمت یورا ما نثبتو به فؤادک هغه چې موږ مضبوط کو په دې سره فؤادک استازلو. په دې واقعاتو باندې د سړی زړه مضبوطی. لکه اوس وګوره مثال واخلې د نوح علیہ السلام واقع تاسو وي 9.5 کال دعوت وکړو دل برداشت شوی نو خو قوم نه منله زړه ولو چو. وګوره بیا هم کلک ولاړو خپل دعوت او میشن پرې نه خو. نو په دې کې مونږ ته مضبوطیا ملو شو چې دای با حق باندې ولاړ اگر کده سره څوک ملګری نشي په دې بیا هم کلک ولاړ. واقع د موسی علیہ السلام را واخله فرعون ظالم جابر سره ټکر اخلي یک په یوازې او ټول وزیران مشران او دغه ټول حکومت له چلے جوړ کړي او کلک ولاړ دی یریږي نه. نو د کې وګوره مضبوطیا ده چې موسی علیہ السلام د سې جرأت بهادری کړه وځي ولې نه کو تا ته پکې یو سبق ملو شو. دغه سي رازه ورپسې هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام د ټول واقعات تا وره د لوط علیہ السلام، د ابراهیم علیہ السلام، د شعیب علیہ السلام د تا یو لوی نصیحت چې ګوره دی په حق باندې کلکو نو تم کلک ودرېږه. نو په دې سره د انسان زړه مضبوط شي. دا واقعات چې ووري کنه قرآن څوک ووري نو دې بیا ډېر ښایسته دعوت کوي یره ته ختم شي. او دا کم خلق چې د قرآن نه نی خبر یا یو ورځ دوه راشي جذبه کی او زه به دا وکم دا وکم د خو لا بار ګراوند لیدلی نی چې کله مخالفت شي بس دی غریب چته او سیټ ته کینی مړ دا خو ډېر ګران کار دی. هغه ما تاسو ته واقع ویلې وکنه د رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت الله علیه کوم چې د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر
رحمه الله استاد او د شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله استاد لوی مفسر په دیوبند مدرسه کې بیا میاوالی دلتا وړو کې یو کلی وغی کې بیا درس شروع کو او ډېر انقلابی شخصیت په قرآن باندې پوي نو داغه درس لا شیخ القرآن رحمت الله علیه یو مولا مونږ سره یا بناستو په پیل ځل چې دورې لراغلو نو مونږ هم ناست وی کله چې به حسین علی رحمت الله علیه په دې بدعتیانو باطل پرستو رد وکړو کنه منکر رد به وکړو او دا حالات په بیان کړل چې تاسو بار لاړ شئ در شروع کې نو دا مخالفتونه برازي وې دا وی چې وای دا څنګه خبره کوي دا خو زما ذهن کې نه راځي چې دا زب قرآن بیانوم او ما ته به خلک وي چې قرآن ما بیانوه زب دعوت د الله د دین کوم او ما به خلک منی کوي یاره دا خو زما سمجھ کې نه راځي بس وی سړی چې دوره ختمه شوه لاړو شیخ صاحب وی چې هلکه خپل کلو کې درسونه شروع کې دوره مو کړه اوس شا به درس شروع کې نو دا مولا هم چې کله تللی دی هلته قرآن راغستی دی او توحید مسله بیانوي او لګیا دی په دې کې یو را پاسېدلی دی بل چې هلکه دا څه وی ته خو اولیا نه منې څوک ورته وایي ته پیران نه منې څوک ورته یو څه وایي څوک ورته بل څه وایي سړی حیران کړی دی چې دا څنګه چل دی بس ډېر مخالفتونه او ډېر مسلې ورته جوړې شوې بل کال وی بیا دورې لا راغی اوس یو موږ ناست یو وی دیم ناست دی خو چې کله دا حسین علی رحمت الله علیه د دې بدعتیانو باطل پرستو باندې رد کړي نو دی وی زر وی چې وا سونیا هغه پنجابي کې چوي څومره خسته خبره دی وکړه بالکل سچ او رښتیا وای دا خو چې څوک یې بیان کې هغه ته پته لګي مو خو چې بیان کړي نو موږ ته پته نه و اوس راته پته ولګېده چې واقعي څوک حق وایي دغه مخالفت کیږي نو چې چاته پته نه نو هغه وایي هر څه ټیک دي او څوک په زما مخې له راشي قرآن به څوک مخالفت کوي په دې معاشره کې به داسې خلک وویني چې دا قرآن نعوذ بالله د لاس نه به نوالي تا ته به وایي دا مه بیانوه په دې ممبر نه به دې راکوز کي ته به حق خبره کې د الله د کتاب خبره به کې بل څه خبره به نه کې د رسول الله حدیث به وایي خو داسې ظالمان پکې شته او داسې جاهل خلک چې هغه به ستا مخالفت کوي نو د دعوت میدان کې به خپل ذهن دا به برابر ساتي او د دعوت په اصولو به ځان پوهې نو واقعات د انبیا کرام علیهم السلام دي که موږ ته دا سبق دی ما نثبتو به فؤاد چې په دې زموږ زړه مضبوطېږي نو موږ کلک شو په دعوت کې دویم وجاءک فی هذا الحق راغله دي تا ته په دې کې حق بل په دې کې الله رب العزت حق بیان کړی دی په دې قرآن کې په دې صورت کې نو نه دی نه ته حق زده کې پیغمبرانو چې کومه خبره کړې ده حق خبره وه حق مسله توحید مسله سنت ټول د رد منکر چې کوم دی انبیاو کړی دی او تا ته پکې حق بیان شوی دی دا هم ستا ډیوټي دی چې دا مخکې ورسوه او درېیم موعظة النصیحت دی په دې کې هر قسمه د قرآن کې او د واقعاتو کې د واعظ او نصیحت خبرې دي په دې کې ترغیب هم دی ترهیب هم دی په دې کې رد منکر هم دی په دې کې چې کوم دی بهادریم د تسلیم د هر قسمه بیان پکې تا ته میلاوي لکه د هر نبی جدا جدا انداز وکنه او د هر نبی په قوم کې جدا جدا منکر موجودو نو هغه په هغه طریقه غرض کړی دی نو تا ته ګوره ذهن کلوشی ستا چلکاو زما دی معاشره کې کم کم منکر د زمم د سید انبیاء کرام علیهم السلام پر نهج باندې دعوت کوما و ذکر او دا یاداشت للمؤمنین د مؤمنانو د پاره لوی نصیحت پکې د مؤمنانو پروت دی خانو دا هغه حکمتونه او فائدې د انبیاء په واقعاتو کې وقل للذین لا یؤمنون اعملوا ولا مکانتکم دین اوس اعلان د برات بیانې او تخویب بیانې چې ګوره هر کله ستا خلک خبره ونه مني تاغي ته پورا دعوت ورک په منکر دی ولا ردو کو بیا هم نه مني نو اخر کې اعلان د بایکاټ وته وکړه بس ما د باندې غاړه خلاص کړل چې نه منه مې منه یو رشتہ زم انتظار کوم زتا سو انتظار کوي او تاسو خپل عمل جاری ساتئ دغه شرک کوي کفر کوي نه صبرېږي زه خپل دعوت جاری ساتم
دا دای اخیری اعلان د برات وته کوي وقلوا اے پیغمبر للذین کسانو تعالی یؤمنون چې ایمان نه وروړي اعملوا علی مکانتکم عمل کوي په خپل طریقه باندې ان عاملون موږ عمل کوونکیو زه تاسو د شرک او کفر دا نه پرې د عزت کې راغلی زم د خپل دعوت نه پرېدم ښه وګوره دای بدسي چاغي باطل نه پرې ته حق م پرېدا دا نه چې هغه باطل له زور ورکړي دی او تو یریږي ته په یو ګوټ کې کېنی زمونږه عالمین اندازه مونږه باطل وینو چې لکه دا خو زورور شو ډیر شو نو د حق دایان سو کې ویریږي او سرتش پرون د اسلام آباد انتظامی او ډیر غلط او گمراه کن فیل کړي پا اسلام آباد کی تقریباً 46 جاری شوی د 58 جماعتونو چې دا غیر قانوني جوړ دي او یا په گرین بیلټ کې راځي نو دا غي د پاسه جوړ شوی د لحاظ دا نعوذ بالله شهید کې مسماره کې نو پای کې پرون د سیوکار شوی دی په اسلام آباد کې چې جمعات ډېر خسته او هغه د شپې انتظامی روان کړي دي او ډاري کې بیا خور اشور د بوټي هم پکې کړلې دي سار چې خلک راتل جمعات نو د انتهایی غټ ظلم یې کړی دی او دا عمل دومره قبیح عمل چې د الله عذاب له برای راست دعوت ورکول دي د جمعات د 1350 کال نه د غلطو نو کافر سړی جمعات ورانه مسلمان چې د جمعات ورانه تا خود اسلام ملک تے اسلامی جمہوری پاکستان دے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دی نوم باندې جوړ دے کستا دا گرین بیلټ پلاره کې راته نو را دي شي کنه جمعه د الله کور په منځ کې دي نو دا به خبره کدي شي پرې دا پکې دا هغه ظالمان دي چې د شراب واډې په اسلام آباد کې کولو دي د دې هغه کرپٹ وزیرانو او منسټرانو جرأت نه کیږي چې ورشي شراب خانه بندي کی خو ته پته ده ابل زمونږه شیعه وزیر داخله هغه ابل رس په اسلام آباد کې یو سو هوټلو ته د شراب نوشه اجازه تور کړي دا غي هوټل ته لایسنس جاری کړي دي چې تاسو شراب صرف کول شي خیر دی نه خو خیر دی دغه هوټل پکاره چې تو روان کا چې شراب او د الله د حکم او د رسول الله د حکم خلاف ورزي پکې کیږي نو تر انیخ ششاب دغه روان کا ناغینه خو یریږي جرأت نه کی خو اسلام آباد کې او دسه په هر ځای کې د زنا اړې موجود دي ټول ته معلوم دي په ګوته ګوته چې دار زنا اړه دار نه خچ روانه نکړه اوس دغه روانولو قابل کار دی خو جمعه ته تکړه شي او دا د الله عذاب له برای راست دعوت ورکول دي کدی د عقل نه کاروانه غستو او هوش نه کاروانه غستو نو قریب دی چې د الله عذاب په خلکو راشي او د حکومت دا چې کوم موجوده حکومت کړه دی فیل روکتا مې ونه کو تاسو بر دي ذلت وګورئ ابراهه سان جام شو ابراهه سب سر روانو الله د کور روانه پسې او الله څنګه کلم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تذلیل وارسل علیهم طیر نبابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأکول الله وی برنپی د کانو بارانو شو الله پیغه مخلوق هغه ابابیل مقرر کړل او دوی ختم کړل او د شکل لکه خړلې شوی بوس ابراهان جام دیو ګوري او دی حکومت ته اوس مونږ وایو چې سم شه د جمعهتونو نه مدارسونه دا خدا الله کورونه دا خدا الله سره جنگ اخلي دا خو د شاعر الله بیزتی کې اوتر شپې راځي نه علما سره مشوره نه خبره نه تر او راځي او د شپې جمعهت روانه او بس بیا په تقست گرین بیلټ او بوټي کوي دا څه غبته ولي نو دسی عجیب خلق دي چې ښکارا غلط کارونه کوي او بیا په خو کلکمی بهرحال باغی علماء نن اکشن اغسته دي هغه به دوباره تعمیري دی ملکی علما شتا د دین خیرخوا خلق شتا کدا نه وکنه نو نامل په دې ډم خانه جوړه کړي و
د شراب اډې به ته جوړې کړې وي. دا خو د مدارس دي، علما دي چې دوی لګیا دي اصلاح کوي، دوی لګیا دي د الله عذاب نه د خلک بچ کوي. که دا نه وي نو په موږ ډېر لوی عذابونه راغلی وي. دا اوس چې کوم اعمال شروع دي لګیا دي، نو خبره دا ده چې بس اسانه خبره ده یره دا غیر قانوني دي. نو ستا د حکومت کم قانوني دي؟ دا ته په کم بیس راغلی؟ دا موجوده حکومت دا قانوني دي؟ دا غیر قانوني ناست دي. اول خطر دی جواب راکا. دا ټول دنیا ته پته ده چې ته غیر قانوني حکومت ته جوړ کړی. نو خپل ځان خو نه ختمې، په کار چې اسمبلی ډیزالو کې ختم کی. بل طرف ته غیر قانوني دومره د شرابو د بدکارۍ اډې دي او دا سس دي. په اسلام آباد کې دومره پراپرټۍ دي غیر قانوني، باقاعده په سینټ کې پاغې باندې ډسکشن شوی دی او په جربونو کلبونه دي او هغه چرته چا ایکسپوز نکړل چې لکه دا ختم کو. دا خو غیر قانوني ولې بغیر د غټو خلکو اثر ولاس دی. بس جمعات ته تکړه شي، جمعات روان کا دستا سګب دی. خو جمعات والا سره مدارس والا سره د الله مدد دي. دستا غپلارم نشي روانولې. خدا دا چې ردی انجام تاسو ګور ډېر بدتر انجام وي. دا کم چې موجوده حکومت ته د کې د چا لاس دی چې جمعات پسې دراندازي وکړه او لاس راوګت کنو ګور الله وردی د لاسونو مات کی. خبره مې دې پورې کوله چې دایم کله مجبور شي نو اعلان د برات وکړي، ویزه خپل عمل کوي، زم خپل عمل بکو. تاسو باطل سره ملګرتیا کوي، زب حق سره ملګرتیا کوم. وانتظروا انتظار کوي، ان منتظرون موږ انتظار کوونکیو، انجام به وګورئ. ولله غیب السماوات والارض. اخري آیات کې د سورۃ داوی وروړي. دا خلاصه د ټول سورۃ په د اخري آیات کې بیا وروړي. سورت کې سلور مسلې وي، هغه سلور مسلو ته اشاره کوي چې ګوره هغه سورت کې خو ډېرې خبرې وورې دي، خدا سلور داوی هېرې نه کړي. ولله او خاص الله په اختیار کې غیب السماوات والارض، هغه پټ څیزونه د اسمانونو زمکې دي. دا دویمه دعوا وه چې الله عالم الغیب دی، العالم بكل شیء هو الله. نو دغه ته اشاره ده چې علم د غیب وګوري خاص الله سره دی. که ځمکه اسمان کې کم پټ څیزونه دي علم یې صرف الله سره دی. دویم و الیه یرجع الامر، او خاص الله ته واپس کول شي کارونه كله ټول کارونه به الله ته زیدي. کې سلورمې دعوی ته اشاره ده، تسلی ته. مبلغ ته وایي دعوت کوه تسلی ساته، ټول کارونه به الله ته ځي، هلته به فیصلې کېږي که نه. نو ته زله ځان له زړه خفه کې ته دعوت کوه، د خلکو پروا مه کوه. او دریم فاعبده، بس خاص دی یو الله بندگی وکړه. پیلنې دعوا علی عبادت لله وحده، د یو الله عبادتو که توحید ومنه. او سلورما وتوکل علیه، او بروسه کوه په الله، ځان وسپاره په الله باندې. دا ترغیب تبلیغ ته دی. تبلیغ چې کې نو ځان په الله سپاره، الله به تا سره مدد کوي، ستا مخې د څوک راتلی نشي. وما ربک بغافل، او ستا رب نه دی ناخبر عما د هغه څه نه تعملون چې دا تاسو کوم عمل کوئ. چې کوم عمل کوئ نو ستا رب په دې هر څه باندې پوهې دی. نو ګوره الله رب العزت به سره حساب کوي ټولو چې دا دعوی د صورت منلې وي او که نه وي. دې پورې صورت اختتام ته ورسېده. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دعا وکړه الله دا کوم صورت مو ختم کو، څنګه را دې د وینا حق او د اورېدو حق الله ډېر کمی کوتاهي به مونږ کړي، تر ته معافي وکړي. الله قرآن او سنت باندې موږ له پوهه راکړي. الله دې صورت کې کم مسائل کمې دعوی مونږ په دې ټولو مونږ له د عملو توفیق راکړي او پوهه مونږ ته نصیب کړي. سره ملګري روزانه درس قرآن کې شرکت کوي، څوک آنلاین ناست دي، الله ټول لره دې بدلې ثمرې ورکړي. الله حاضرینو کې څوک بیمارانی، د چا کورونو کې مریضانی، هسپتالونو کې الله ټولو مریضانو له شفای کامله عاجله ورکړي. الله د چا څه مشکلات دي مونږ ته دعا درخواست کړي، ټولو مشکلات حل کړي. الله د زړه مرادونه چاہیے پوره کړي. الله زمونږ ګناهونه معاف کړي، زمونږ ګناهونه باندې الله د عفو قلم راکاږي. الله دې ملک امن راولي،
باجوړ کې اپریشن شروع دی داسې نور علاقو کې کم زه مسلمان دی الله تولا امن ورکی ته د هر قسم نقصان نه بچ کی الله زمو ملک کم داسې غدار خلق دي د دې خطه کې امن بدخوا خلق دي الله تو تعالی هدایت نصیب کی هدایت قسمت کینی الله تو سره خپل پوش الله د غام معصومان شهریان دته محفوظ وساتي الله دغه اسلام آباد کې جمعات تونو د بارکه چا د موسم ماره دا خبري کړي دي الله تعالی تم هدایت نصیب کړي او مسلمانانو کې اتفاق اتحاد نصیب کړي الله رټولو مدارس او مساجد حفاظت فرمایي کم خلق الله ستا کور تا ستا دی ادارو تا د قرآن مراکز ته په غلط نظر ګوري الله ته غ نظر ختم کی او الله تیس کله د اسلام خلاف د قرآن او سنت خلاف چالم د سید اقدام توفیق ورمکي او الله در ټولو مسلمانانو علماء طلباء حفاظت فرمای ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين